د خپلې ترور یا خلا سره ناروا اړیکې. درنو لیدونکو سلامونه، ستړي مه شئ. په دې هیله چې تاسو قدرمن لیدونکي به روغ جوړ خوشحاله وئ. قدرمنو اورېدونکو، که چېرته تاسو یوټیوب کې ګورئ یا همدارنګه د یوټیوب ځینې کاروونکي د داسې شان ویډیو جوړوي، د شان ویډیو اپلوډ کوي چې هغه زموږ او تاسو اسلامي ټولنه کې نه ښایي، په دې چې دوی اکثره ویډیوګانې جوړوي چې د خپلو ترور یا خلا سره ناروا اړیکې د خپل وراره. نو دغه ډول ویډیوګانې که څه هم پورته کول زما په اند ښه ځکه نه دي چې موږ او تاسو په اسلامي ټولنه کې اوسو. همدارنګه که چېرته زموږ او تاسو په دې ویډیو سره یو څوک دې ته تشویق کوو، یو څوک دې ته پرسویټ کوو چې یو کار وکړي، مثلا موږ دې ته یو تشویق کوو چې مثلا ته دا کار وکړه، وراره دې جګ شي او د ترور سره د ناروا اړیکې ولري. نو که چېرته تاسو یوټیوب کاروئ، ممکن تاسو لیدلی هم وي چې دغه ډول ویډیوګانې اپلوډ کېږي چې د خپل وراره لخوا د خپلې ترور سره ناروا اړیکې یا کوروالی، داسې نور غلط خبرې، غلط الفاظ ذکر کېږي. دې سره دوی غواړي چې پیسې وګټي. ممکن دا پیسې د دوی لپاره حرام واوسي، ځکه چې دغه ډول پیسې ممکن دوی جهنم ته ورسوي. نو زما فکر که چېرته موږ تاسو فکر وکړو، د پیسو د ګټلو بدیلې لارې هم موږ لرو. نه تنها دا چې موږ باید دغه ډول ویډیوګانې اپلوډ کړو چې په دې سره موږ یو څوک دې ته تشویق کوو چې یو کار ترسره کړي. نو دا زما فکر ډېره ګناه ده. ممکن ډېری خلک دې ته تشویق هم شي. که چېرته خدای نخواسته داسې کار کېږي، نو هغه لامل به یې همغه ویډیو جوړونکی یا ویډیو اپلوډ کوونکی وي. نو زما هیله هم دا ده چې ګرانو د یوټیوب کارکوونکو، له تاسو څخه هیله ده چې دغه ډول ویډیوګانې اپلوډ نه کړئ، دغه ډول ویډیوګانو پیسې مه ګټئ، د پیسې د ګټلو بدیلې لارې پیدا کړئ، ښه شیان پوسټ کړئ، د دغه په ضرر خبرې وکړئ. که چېرته دغه خبره عام کېږي په ټولنه کې، به هغه د ترور او همدارنګه د وراره کوم دوی ترمنځ کوم اصول چې دي، د دوی ترمنځ کوم کورني ژوند کې هغه څه چې دوی یو بل ته نه پرېږدي، هغه له منځه ځي. په دې سره دې ته لار هوارېږي چې دغه کار ترسره شي. نو که په بار داسې کېږي، ممکن دا شرایط ترسره شي. نو زما هیله دا ده چې لطفا له دغه څخه لاس په کار شئ او داسې څه پوسټ کړئ چې داسې څه اپلوډ کړئ چې ټولنې ته مو ګټه ورسوي، نه دا چې سراسر زیان ولري. تر بله ویډیو د خدای په امان، خوشحاله وختونه، ښې شېبې.